سرک زندگی پر ما مین هلک زما زلمی ورور یې راته شهید کړل او خپله هم اعدام سو. نور په کیسه کې واورئ ریښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ هم هیر مو نشي. ګرانو وطنوالو، ما سره مرسته وکړئ ترڅو دغه کانال مخکې لاړ شي. د تاسو څخه مننه. له دې کانال څخه په دواړو ژبو پښتو او دري ریښتینې کیسې خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغان خور د ژوند کیسه ده چې په خپل مینه کې ډیر غټ تاوانونه پرې کوي. داسې لیکي: سلام، زما مستعار نوم شګوفه ده. 4 خویندې لرم او 3 ورونه مې دي. پلار مې ډیر پیسه دار او مالدار و. مونږ په یو مشرقي ولایت کې ژوند کوو. 2 مشرې خویندې مې وادونه کړي او 2 نور خویندې مې ما سره ډیر په سن کې فرق نه لري، ځکه مونږ 3 واړه یو ځای پیغله شوي یو. زه تر ټولو کشره یمه. مونږ کله کله بازار ته تلو خپل ځان ته د جامې اخیستلو لپاره. یو مارکیټ ته تلو چې هلته یو سیمساري دوکان و او له هغه دوکان څخه مونږه د آرایش مواد اخیسته. د هغه دوکاندار ډیر ښکلی ځوان او ډیر مغرور هلک و او ډیر جدي هم و. خریدار سره هیڅ خبرې نه کول. یو ورځ چې مونږ د سودا لپاره تللي وو، یوه پرزه یې د کریمو په قوطۍ کې کېښودله. کله چې پرزه یې کېښودله ما ته یې وکته. زه پرې پوه شومه چې ما ته یې کوم شی ایښی. کور ته لاړو او د کریم قوطۍ مې خوسې کړه چې یوه پرزه ده او په هغه پرزه کې خپل شماره یې لیکلی. ما خپل د موبایل څخه یو مسج ورته ورکړه چې سلام. هغه هم زما د سلام جواب یې راکړه او نور همداسې ورک شو. 2 ورځې تیرې شوې، هیڅ راته یې مسج ونه کړه. 2 ورځې وروسته ما بیا ورته مسج وکړه. هغه جواب راکړ. زنګ وکړم؟ ما ویل نه. هغه ویل سمه ده، ښه وخت ولرې. ما بیا ورته مسج وکړه چې زنګ وکړه. هغه زنګ وکړه خو ما خبرې نه کول. ما له قصده داسې کول. تلیفون مې ورباندې کټ کړ. هغه د بل شمارې څخه ما ته زنګ وواهه خو ما هغه بلاک لیست کې واچول. د 3 شمارې څخه هم ما ته مسج کېښود او ویل چې زما در سره کار ده، غواړم زنګ ووهم، زنګ ته جواب راکړه. ما ولیکل چې سمه ده، زنګ وکړه. زنګ یې راته وکړه او وخندل. راته یې ویل ما فکر کوو چې زه ډیر مغرور یم خو ته زما څخه مغروره یې. ستا غرور مې ډیر خوښه شوه، ځکه ما د 3 شمارو څخه تا ته زنګ وکړه او ته ناځوانې، زه دې بلاک لیست کولمه. خو ما ته یې ویل زه تا پیژنم،
زما د پلار نوم، زما د ورور نوم او زموږ د کور ادرس یې هم راته ویل. زه وډاره شومه او زر مې موبایل کټ کړل. بیا یې راته زنګ وواهه. ما اوکې کړه. راته یې ویل مه ډارېږه، زه مې خپل مور ستاسو کره جرګه لېږم. سبا ته مور یې د 2 خویندو سره او یوه وریندار سره یې زموږ کره راغله. مور یې زما مور ته ویل چې دغه لور دې زموږ خوښه شوې ده، زه یې ښودلمه. مور مې ورته ویله خورې جانې دغه زما 3مه لور ده. 2 لورانې مې د دې څخه مشرې دي. هغوی لا کوژده نه ده کړې. مور یې له دې جواب سره لاړه او نور رانغله. هلک ما سره خبرې کول او راته یې ویل زه ستا لپاره کلونه کلونه انتظار اوسېږم. هر وخت چې ستا خویندې ودونه وکړه زه مې بیا مور تا ته لېږمه. زموږ یاري ډېره پاکه وه او زموږ یاري د مسج او زنګ تر حده وه. ډېر ښه هلک و. هېڅکله ما ته سیکسي خبرې نه کول. تل عادي خبرې کوو او زما د عزت خیال یې ډېر ساتل. زما مشره خور پسې جرګه راغله. ډېر مالدار خلک و. پلار مې زما خورې ورکړه. زما د خور واده وشو. د خور په واده کې مې بل خور ته مې خاصګار پیدا شو او زما پلار 2یم خور مې هم ورکړه. کله چې خور مې نامزاده شوه ما خپل مینې ته زنګ وکړه چې زیری مې در باندې ویل څه خبر ده. ما ورته ویل ښه خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده، خو ووایه چې زما زیری څه راکوي. هغه راته ویل هر شی چې ته غواړې. ما ورته ویل بله خور مې هم نامزاده شوه او زما لاره خلاصه شوه. هغه ډېر خوشحال سو. څو ورځې وروسته زه مې خور سره بازار ته لاړو. د خپل د مینې دوکان ته هم لاړمه د آرایش شیان اخیستلو په پلمه. زما مینه د سودا په کڅوړه کې یوه بسته یې راته کېښودله. ما هغه بسته بیله کړه. کله چې کور ته راغلو هغه بسته مې خوسې کړه. ګورمه چې 1 درجن د سرو زرو بنګړی یې راته اخیستی او بل یې هم ورسره ایښی. بل کې قیمت 15 لکه افغاني و. ما ورته زنګ وکړه او ورته مې ویل چې دومره قیمتي سوغات دې ولې راته اخیسته. هغه راته ویل لیونیه زه د سر څخه مې تا ته تیر یم او ته د پیسو خبرې کوې. خو مور یې بیا زموږ کره د جرګې لپاره راغله. مور یې زما مور ته ویله خورې اوس به پلمې نه کوې ځکه مشرې لورانې دې هم نامزاد او واده شو. مور مې ورته په خندا کې ویل ولې دومره منتظر پاتې شوې؟ زوی ته به دې واده کول، اوس به دې لمسیان پیدا کېدل. مور یې وخندل. زما مور ورته ویل بیګا زه به مې خاوند ته وویمه او تاسو ته بیا احوال درکوم. مور یې لاړه. مور مې بیګا زما پلار او ورور ته ویله چې داسې ښځې څو کاله مخکې شګوفې پسې جرګه راغلې وې، خو هلته ما جواب ورکړی و. ما ورته ویلی و چې 2 لورانې مې مشرې دي
هغوی خوارکیان څو کاله منتظر پاتې شوي. نن بیا شګوفې پسې جرګه راغلی و. ورور مې ویل ولې دومره کلونه منتظر پاتې شوي؟ زما مور خوارکۍ ډېره ساده ده، نه پوهېدله. ورور مې پوه شو چې څنګه دومره وخت شګوفې ته منتظر پاتې شوي. ورور مې زموږ څخه مې پوښتنه وکړه چې دغوی څوک دي؟ مور مې ورته ادرس ورکړ چې فلان کورنۍ ده. ورور مې ویل هغه هلک بدمعاش هلک ده، زما نه خوښېږي. دا ځلې چې مور یې راغله ورته پرې کړې جواب ورکړه او ورته ووایه چې نور د دې خبرو لپاره زموږ کور ته را نشي. ورور مې لاړ. سبا شو. سبا د هغې مور بیا راغله. زما مور ورته ویله خور جانې زما زوی نه مني. بیګا مې ورته ویل هغه جواب راکړل. د هغه مور ویل ولې پلار نه لري؟ مور مې ورته ویل پلار یې راضي ده خو ورور یې نه مني. د هغه مور څو وارې نور هم زموږ کره راغله خو زما کورنۍ ورته جواب ورکوه. یو ورځ چې مور یې راغله زما ورور هم کور کې و. مور یې زما ورور ته لاړ او ورور ته مې ویل زوی جانه ولې شک کوې؟ زما سپین سر ته ګوره. زما زارۍ ومنه. شګوفه زما زوی ته راکړه. څو کاله کېږي مونږه منتظر یو. ورور مې د هغې مور ته ویل هر سپین سرې زموږ کره راځي او زارۍ راته کوي. زه مې بیا خپل خور ورته ورکړمه. ورور مې په غوسه شو او له کوټې څخه ووته. مور یې لاړه. کله چې کور ته تللی خپل زوی ته کیسه کړی چې داسې ورور ته یې هم لاړم خو زما د سپین سر ویښتان یې هم ونه کتل. هغه خپل مور ته ویلی چې تا ولې دغه کار وکړ؟ ولې د هغه ورور ته تا زارۍ وکړه؟ مور یې ویلی چې ستا د خوشحالۍ لپاره، ځکه ته کلونه منتظر پاتې شوې. زوی یې په غوسه شوی ما ته یې زنګ وکړه او راته یې ویل ورور دې زما د مور بې احترامي یې کړی. زه خپل د مور د بې احترامي غچ ستا ورور څخه اخلم. ورور ته دې ووایه منتظر اوسي او موبایل یې راباندې کټ کړ. ما چې نور څومره مسج ورکړ جواب یې نه راکول. زنګونه مې هم ورته ووهل خو جواب نه راکول. ما خپل مور ته او کورنۍ ته نشو ویلی چې داسې زما ورور ته یې اخطار راکړی، ځکه زموږ کورنۍ او زما مور نه پوهېدله چې زه هغه سره اړیکې لرمه. که خبر شوی وی زه یې وژلمه. 3 ورځې ما ډېر ورته مسجونه وکړه خو زما مسجونو ته جواب نه راکول. زنګونه مې هم وکړه خو د زنګ جواب یې هم نه کول. 4 ورځې تېرو چې زموږ کره ډېر میلمانه راغی. د ګرمۍ موسم و او زموږ حولۍ کې لوی باغ هم و. پکې نهر هم جاري و. ورور مې د نهر پر سر ځان ته ځای جوړ کړی و او کټ یې ایښی و همالته ویده کېدل. هماغه شپه د موږ میلمانه ډېر و. تر ناوخته کېناستو قصې مو کول. وروسته له 1 بجې څخه ټول میلمانه جګ سو او د خوب لپاره خپلو ځایو ته لاړ.
زما ورور لاړ خپل کټ ته. ټول ویده شولو. په خوب کې و چې یو هیبتناک غږ وشو. د انفجار غږ. د انفجار غږ سره ټول ویښ شو. مونږه فکر کوو چې چیرې نږدې راکټ لګېدلی. پلار مې زما د ورور کټ خواته منډې کړ. ګوري چې زما ورور ټوټې ټوټې په ځمکه پروت ده. پلار مې چیغې ووهه چې آصف یې چا وژلی. هو زما مینه زما ورور د خوب په کټ کې لاسي بم غورځولی. ټول چیغې وهل. زما ژړا وچه وه. د هلک اختر را په یاد شو. موبایل مې زر روشن کړ. کله چې ما موبایل ولګاوه ګورمه چې مسج یې راته کړی چې ما خپل د مور د بې احترامي غچ واخیسته. کله چې پیام مې ولیده له ډاره څخه خپل موبایل مې په نهر کې واچوه. هو ورور مې شهید سو. پلار مې کاکاګان مې زما د ورور قاتل پیدا کړه. یعنی زما مینه یې پیدا کړه. زندانی شو. زما کاکاګان قاضي محکمه یې په پیسو واخیسته او هغه زما مینه باندې د اعدام حکم صادر کړ. زما مینه اعدام شو او زما د عشق تاوان دومره ګران و چې زما ورور او زما مینه دواړه مړه شو. دغه و زما د ژوند کیسه. د کیسې پایله. هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ. ما سره مرسته وکړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.